بسم الله الرحمن الرحیم د اتم کلاس جنرال ساینس دی. دویم نمبر یونټ نروس سیستم عصبي نظام مونږ شروع کړی دی. دلته اوس په نروس سیستم کې چې دی نو دوه حصې دي، یو ته سنټرل نروس سیستم وایي سی ان اس او بل ته پی ان اس وایي پیریفرل نروس سیستم. نو سنټرل نروس سیستم چې دی نو په هغه کې دماغ او سپاینل کارډ دي. اوس مونږ ډایرکټ راځو دماغونه. برین نو برین از پروټیکټډ ان هیومن سکل. د انسان دماغ چې کوم دی یا دا دماغ چې کوم دی نو دا د انسان په کوپړۍ کې محفوظ شوی دی. It is divided into three main parts. دا درې غټو حصو ته تقسیم شوي دي. That is forebrain, midbrain and hindbrain. چې یو ته مخکینی دماغ وایي، بل ته منځني دماغ وایي، بل ته اخرني دماغ وایي. دلته دا ډایګرام هم ورکړی دی. مخکینی دماغ پکې سیریبرم ښودلی دی مخکینی دماغو په حصه کې، میډ برین یې ښودلی دی، په اخرني دماغو کې سیریبلم دی، میډولا بلانګیټا دی، او بیا چې دی نو ښکته د سپاینل کارډ اوږد شوی دی. انټرسټینګ فیکټس په دې کوډګۍ کې داسې ورکړي دي په دې ګوټ کې د مزې نه ډک حقیقتونه. The human brain is the most complex structure in the universe and it is far superior than any computer yet built. د انسان د دماغ چې وایي دی نو دا د ټولو نه پیچیده بناوټ دی په یونیورس په دې کائنات کې. د اوسه پورې د دې په شانتې پیچیده او داسې بل څه څیز نشته. د اوسه پورې چې کومې کمپیوټرې جوړې شوي دي نو هغه د هغه نه ډېر زیات پیچیده دي او ډېر زیات چې دی نو مخې ته دي. نو دا وایي د کمپیوټر نه ډېر زیات پیچیده دي، ځکه چې کمپیوټر خو انسان جوړ کړی دی، دماغ الله تعالی جوړ کړی او الله تعالی پرې دا صلاحیت بیا ایښودی چې انسان رالګي کمپیوټر جوړوي. نو دا د کمپیوټر نه هم ډېر زیات پیچیده دي. اوس د دماغو دا حصې وایي چې فور برین مخکینی دماغ، د دماغو دا اولنۍ حصه چې کومه ده دا مخکینی، فاردر کنسسټ اف سیریبرم، دا مزید په سیریبرم مشتمل دی، تیلمس اینډ هایپوتیلمس، په دې درې حصو باندې د مخکینی دماغ مشتمل دي چې یو ته سیریبرم وایي، بل ته تیلمس وایي، بل ته هایپوتیلمس وایي. دا ته اوس په نمبر وایو په دې مخکیني دماغو کې. سیریبرم از د لارجست پارټ اف برین، د دماغو د ټولو نه غټه حصه چې ده نو هغه سیریبرم ده او دا په دې مخکیني دماغو کې په فور برین کې موجود وي. ستاسو نه څوک تپوس هم کولی شي چې په دماغو کې ټول نه غټه حصه کومه یوه ده نو ته به ورته وایې سیریبرم. هیومن سیریبرم از د موسټ ایډوانس ان ان ایلیمنټس. په ټولو ځناورو کې د انسان دا سیریبرم چې کوم دی دا ډېر زیات ترقی واله دی او ډېر زیات مخکې دی. د دې په شانتې په نورو ځناورو کې نشته. دا صرف په انسان کې دی دا سیریبرم چې داسې قسم خصوصیت لري. اب اوس ته ووایي په نورو ځناورو کې دا خصوصیت بیا نشته. It is divided into right and left hemisphere. د انسان دا سیریبرم چې کوم دی دا په مخکینی د دماغ والا چې کومه حصه ده غټه، دا دوه حصو ته تقسیم شوي، یو ته رایټ هیمیسفیر وایي، بل ته لیفټ هیمیسفیر وایي. هیمیسفیر دایرې ته وایي. نو دا داسې په منځ باندې تقسیم شوي ده چې کله په منځ باندې یو څیز دوه ځای شي نو دې ته موږ هیمیسفیر ویلی شو. نو یو ګس طرف هیمیسفیر دی او بل ښی طرف دی. نو سیریبرم از د سایټ اف کانشیس. دا سیریبرم چې دی نو دا داسې ځګی دی، داسې سایټ دی چې دا موږ ته د ځان هوښیارتوب او بیداري ښیي. کانشیس هوش ته وایي چې سړی بیداره او هوښیار وي، پوهه ورسره وي، فهم ورسره وي، پوهه ورسره وي که نه. نو دا زموږ سره د دې کانشیس لفظ معنی ډېرې شوي، لکه پوهه او بیداري او چست، خبردار، دې هر څه ته کانشیس وایي. لکه دا داسې سایټ ده چې دا موږ دغه شانتې ساتي. اور سینس اف سیلف، دا خبرې ته په بریکټ کې لیکل ده چې د ځان پېژنګلو، دا موږ د دا خبر دا احساس راکوي چې د ځان پېژنګلو. د ځان پېژنګلو مطلب دا دی چې ته هر څه په خپله باندې بیا وپېژنې که نه. میموري، یاداشت، په دې سیریبرم کې یاداشت، دا د یاداشتو کار کوي. انټیلیجنس، د ذهانت کار کوي. لرنینګ، د پوهې کار کوي. ریزنینګ دې ته وایي که نه چې ډېر زیات سوچ او فکر وکړې او بحث کې څه خبره کې سوچ کې په یو څیز کې، دې ته ریزنینګ وایي. پرسنیلیټي، ستا د شخصیت په باره کې دا تا ته خبرې کوي چې ته قالدونکی انسان یې، ته خوش اخلاقه انسان یې، ته مینې والی انسان یې. دا خبرې سیریبرم کنټرول کوي. ایموشنز، احساسات، اینویل او ستا خواهشات، دا هر څه چې دی نو د دې سنټر سیریبرم دی. بیا دوی ورکړی دی په دې بل باکس کې ډو یو نو تاسو ته پته ده د رایټ سیریبرل هیمیسفیر کنټرول د لیفټ سایډ اف د باډي اینډ د لیفټ هیمیسفیر کنټرول رایټ سایډ اف د باډي. اوس تا ویل چې سیریبرم دوه حصو ته تقسیم دی، یو ګس هیمیسفیر دی، یو ښي طرف والا دی. نو دا ښي طرف والا چې کوم دی نو دا په وجود کې لاندې چې دی نو دا ګس طرف والا حصه کنټرول کوي د وجود، او دا ګس طرف والا هیمیسفیر چې دی نو دا د وجود د ښي طرف چې کوم کارونه دي د انسان په وجود کې هغه کنټرول کوي، په قابو کې راولي. اوس د دې فور برین دویم نمبر حصه چې دی نو هغه ته تیلمس وایي. تیلمس پلیز کریټیکل رول ان د پروسس اف پرسپشن. وایي دا تیلمس چې دی نو دا اهم کردار ادا کوي ان د پروسس په دې پروسسینګ په داسې عمل کې اف پرسپشن. پرسپشن سوچ او فکر ته وایي، شعور ته وایي. د سوچ او په فکر کې چې دی نو د دې ډېر زیات غټ اهم کار دی، اهم کردار ادا کوي دا تیلمس. اټ ریسیو سینسري انفارمیشن فرام د ریسپټر ارګنز اینډ سینډ دیم ټو د سپیسیفیک پارټ اف سیریبرم. د دې تیلمس کار دا دی چې دا حاصلوي هغه معلومات چې هغه د سینسري نیورونز په ذریعه باندې راغلي چې هغه ته سینسري انفارمیشن وایي د ریسپټر نه.
د ریسپټر هغه ارګن دي ته ویل په وجود کې چې په دې باندې موږ څه معلومات او په ماحول کې چې کوم چینج بدلون نشي هغه پرې محسوسه او حاصلوي. نو وایي دا حاصل کي and send them to the specific part of cerebrum او په cerebrum کې چې بیا دی نو یو خاص ځای ته ولیږي. دا یې کار شو چې یار دا معلومات حاصلوي بیا یو خاص ځای ته لیږي او په پروسیسینګ او پرسپشن هم کوي لکه شعور چې کومې خبرې دې ته راشي نو په هغه باندې سوچ او فکر هم کوي. مطلب یې دا دی پرسپشن خو شعور او سوچ ته وایي که نه، نو په هغو خبرو باندې دی سوچ هم کوي دا حصه. او بیا چې دی نو چېرته لیږي بیا cerebrum ته لیږي. هایپوتیلمس ریګولیټ باډي ټمپریچر. د هایپوتیلمس کار پکې څه دی په دې فور برین په دې مخکینی حصه کې د دماغ ریګولیټ باډي ټمپریچر دا د وجود د درجه حرارت په ترتیب کې ساتي که نه، په دغه کې ساتي په ترتیب کې چې هر بې ترتیبه نشي. ایفیټیټ لوږه چې کومه ده لوږه چې دی نو دا په کنټرول کې ساتي. سړی انسان وږی کېږي کله خوراک کمې راشي لوږه محسوس شي انسان ته. واټر بیلنس اینډ بلډ پریشر د وینې دا چې کوم پریشر دی دا په کنټرول کې ساتي، زړه ته اډر کوي. واټر بیلنس د اوبو چې کوم توازن دی په وجود کې هغه چې انسان تږی کېږي نو دا د دې وجې نه کېږي. د دې ځای کې تا ته دا احساس محسوسېږي دا فیصله چې دی نو دا هایپوتیلمس کوي. اټ از سنټر ټو کنټرول موډ اینډ ایموشن. بل خبره په دې کې دا ده چې ستا د کم احساسات دي ایموشنز دي موډ ستا طبیعت چې کوم دی هغه چې دی نو په قابو کې راولي. سچ از اګریشن لکه تا له غوسه درځي جارحیت طرف ته ځي دا په کنټرول کې ساتي. ریج غوسه اګریشن جارحیت ته وایي که نه چې ته څه سخت اقدام شروع کړي دې ته اګریشن وایي. ریج غوسه له درځي. فیر یاره اینډ فلیژر او خوشحالي دا خبرې چې تا ته محسوسېږي چې تا له غوسه درځي ته په چا باندې ورزورور کېږي سخت کارونه شروع کړي اقدامات شروع کړي تا ته کله یاره محسوسېږي د څه نه تا ته چې دی نو کله خوشحالي محسوسېږي د حالاتو نه. دا هر څه چې دی نو دا د انسان په دماغو کې چې د کم ځګي نه کنټرول او قابو کېږي نو هغه دی هایپوتیلمس. دویم نمبر چې دی نو د انسان منځني دماغ دی میډ برین. اټ از ریډیوس ان هیومن دا وایي په انسان کې لږ وړوکي شانتي. اټ ساروز از لینک بیټوین فور برین اینډ هاینډ برین. د دې کار دا دی چې دا په شانتې داسې خدمت کوي سارو کوي لینک داسې د تړون کار کوي د منځني دماغو او د خیرني دماغو په منځ کې یو تړون شانتې دی دا دواړه د یو بل سره تړلي. په دې کتاب کې چا مختلف معنی لیکلي هم دي خو اکثر زیاتري په اردو کې لیکلي دي. زه به کوشش دا کومه چې زه په پښتو کې معنی کومه. نو دا به چا سټوډنټ کتاب وي پته نه لګي ما ته میلاو شوی دی خو زه به تاسو ته معنی په پښتو کې د دې لپاره کومه پوهه کوم هم په دې په خپله ژبه کې چې تاسو ته اسان شي. نو وایي چې دا میډ برین چې کوم دی نو دا داسې کار کوي چې د منځني او د اخیرني دماغو په منځ کې تړون کار کوي. اټ آلسو کنټرول دا قابو کوي د ریفلیکس مومنټ اف آی مسل. د انسان د سترګې چې کومې پاټې دي د هغه دا ریفلیکس مومنټ کنټرول کوي. ریفلیکس مومنټ دې ته وایي که نه چې دا کله خود به خود باندې یو کار کېږي د انسان په وجود کې لکه زمونږ د سترګې داسې راپي کله زمونږ د سترګې په خوا سره یو مچۍ تېره شي یو سیز تېر شي نو موږ یې زر بنده کړو لکه زمونږ فکر هم نه وي موږ پکې څه سوچ نه وي کړی خو زمونږ د سترګې دا مسل چې دی نو دا سترګې را بنده کړي او محفوظ کړي. نو دا کار څوک کوي دا میډ برین کوي. منځني دماغ چې دی نو ریفلیکس مومنټ چې کوم دي چې هغه کارونه چې هغه د انسان په وجود کې اټومیټیک کېږي خود کېږي نو هغه کنټرول کوي. د دې میډ برین پکې کار شته. نور حصو کې هم کار شته هغه هم په خپل ځای کې وایو. سپاینل کارډ کار پکې هم شته خو دلته اوس دا خبره شو چې د انسان د سترګې دا کم مسل چې دی نو د دې قابو د چا سره دی د میډ برین سره. د انسان د دماغو چې بله حصه کومه ده اخرنۍ هغه ته هاینډ برین وایي. هاینډ برین کنسیسټ اف سیریبلم سپونز اینډ میډولا اوبلانګیټا. د انسان اخرني دماغ چې دی نو دا مشتمل دی په سیریبلم باندې په دا ګوره سیریبلم شو هغه سیریبرم هغه ولنۍ حصه په مخکینو دماغ کې شو او په دې کې دی بي ای ډبل ایل یو ام سیریبلم. د انسان اخرني دماغ په سیریبلم پونز اینډ میډولا اوبلانګیټا په دې درې څلور حصو باندې مشتمل دي. په پونز باندې میډولا اوبلانګیټا اینډ سیریبلم درې حصې شوي په دې باندې د انسان د اخرني دماغ مشتمل دي. نو اوس دا خبره پکې کوو چې په دې کې دا سیریبلم څه شی دی. وایي سیریبلم از کنسرنډ وذ د کنټرول اینډ پریسیژن اف آل مومنټس انوالوینګ والنټري مسلز. خبره دا ده چې دا سیریبلم کوم دی د انسان په دماغ کې چې اخرنۍ حصه ده کنسرن د دې تعلق د څه سره دی وذ د کنټرول چې قابو کړي اینډ پریسیشن دې ته وایي چې بالکل صحیح یو کار وکړي پریسیشن وکړي اف آل مومنټس د ټولو حرکاتو انوالوینګ والنټري مسلز چې کم داسې حرکات دي چې هغه مونږه په داسې مسلز باندې کوو چې زمونږ په اختیار کې دي هغه ته والنټري مسلز وایي. نو هغه حرکات چې کوم دی په صحیح طریقې سره چې کوي نو دا زمونږ سیریبلم کنټرول کوي. لکه اوس ته ګرځېدل غواړي ته وایې زه بازار ته لاړ شم
نو ستا د خپو مسل چې کوم دی نو حرکت شروع کړي، خو دا خو ستا په اختیار کې دي، ته پې ځي، ته بیا دا ووایې زه اوس ودرېږم، اوس کښېنم، اوس پاسم. نو دا کارونه چې کوم ته کوې نو دا داسې مسل دي چې دا ولنټري مسل دي، ستا په اختیار کې دي. او دا کارونه چې کوم ځای کې کنټرول کوي چې ورته اډر کوي وایي داسې وکړه، نو دغه د انسان په وجود په دماغو کې د دماغو اخرنۍ حصه کې سیریبلم دی. بل د دماغو په دې اخرنۍ حصه کې بله یو حصه ده، هغه ته پونز وایي. وایي پون is a bridge between cerebellum and other parts of brain. دا پونز چې کوم دی نو دا یو پول دی، پول د سیریبلم په منځ کې او د دماغو د نورو حصو په منځ کې، دا په شان تېرې پول کار کوي. دی خو یې په دې تصویر کې ورکړی هم و. اوس بل ورکړی دی میډولا اوبلانګیټا، دا په اخرنو د دماغو په اخرني 3 نمبر حصه کې چې دی نو په هاینډ برین کې دا 3مه حصه ده. وایي کنټرولز انوالنټري اکټیویټیز لایک هارټ ریټ. اوس د میډولا اوبلانګیټا کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې غیر ارادي چې کوم کارونه کېږي چې زمونږ په مرضۍ باندې نه کېږي او بلکې زمونږ د اختیار نه بغیر کېږي، نو هغه کارونو ته انوالنټري اکټیویټیز وایي. دا د انسان په وجود کې چې کېږي نو دا د میډولا اوبلانګیټا کنټرول کوي. لایک هارټ ریټ، لکه د زړه دا رفتار چې کوم دی داسې درقیږي، کله سلو کېږي، کله تیزیږي په اکسرسایز کې، کله چې بیماري سړی بیا تیزیږي یا کمیږي، او د شپې او د ورځې یو شانتې لګیا دی او دا رفتار کوي او پمپینګ کوي. نو دا څوک کنټرول کوي؟ دا انوالنټري ایکشن دا زمونږ په اختیار کې نه دی. لکه مونږ خو داسې نه کوو چې دا زړه راواخلو په لاس کې یو ځلې په دې کې څه بټن دغه آن کړو بیا یې بنده کړو، خو هو دا په دماغو کې یو ځای دی چې هغه ته میډولا اوبلانګیټا وایي. او دا انوالنټري اکټیویټیز چې کوم دي چې زمونږ په اختیار کې نه دي، دقه ته انوالنټري اکټیویټیز وایي. نو لکه د زړه درقه، د زړه د رفتار، بریتینګ ریټ، د ساه اخیستل، لکه ساه چې کله اکسرسایز مونږ شروع کړو نو مونږ بیا زر زر ساه اخلو، نو دې ته دا اډر څوک کوي؟ میډولا اوبلانګیټا کوي. سوالوینګ، لکه د روټۍ تېرول یا د څه نوڼۍ د خوراک تېرول، سوالوینګ دغه ته وایي. نیګل یو څیز تېرو که نو د دې تېرولو کې دا هیلپ ورکوي، دا اډر دا کوي چې تېرې کړه د دې مسلز ته په خوله کې چې کوم کار کېږي. اومیټینګ، تا له چې څه الټۍ درځي د څه وجې نه. سالویشن، چې زمونږ په خوله کې چې کومې لاړې راځي. کاپینګ، ټوخېدل اینډ سنیزینګ او پرنجېدل، دا ټول کارونه چې کوم دی کاپینګ او سنیزینګ پرنجېدل، سنیزینګ پرنجي ته وایي او کاپینګ ټوخي ته وایي. دا هر څه چې کنټرول کوي نو دا زمونږ په دماغو کې په اخرنۍ حصه کې یوه حصه ده، هغه ته وایي میډولا اوبلانګیټا. سټاپ اینډ چیک، دلته یو کوېسچن ورکړی دی، یو کس یو کارټون یې ورکړی په سر یې لاس ایښودی. واټ ویل هیپن اف پلیژر سینټر اف ا پرسن از سپریس. وایي څه به کېږي که چېرته زمونږ سره د انسان هغه ځای چې هغه د خوشحالۍ ځای دی هغه سپریس شي، مطلب دباو شي، نو د انسان نه به خوشحالي ختمه شي که نه. تا ویل چې یاره پلیژر چې کوم دی نو په دې کې د انسان د په دماغ کې چې اولنۍ کومه حصه ده سیریبرم، د هغه پکې غټ کار دی، او په ایموشنز کې په پلیژر کې په خوشحالۍ کې که نه، نو بس د انسان د ژوند نه بیا څه وشي؟ خوشحالي به ترې ختمه شي که نه، او دی به بس یو لیونی شانتې تصور شي. نو دغه دا شو چې یار دا چېرته سپریس شي نو د انسان هغه ژوند به د انسان د ژوند نه به خوشحالي بالکل ختمه شي. بل وایي چې سپاینل کارډ د سنټرل نروس سیسټم، دا مرکزي اعصابي نظام چې کوم دی په دې کې خو برین تاسو وویلو چې دا په 2 حصو باندې مشتمل دی، یو برین دی او سپاینل کارډ دی. په برین کې مونږ خبرې وکړې چې یاره برین په 3 حصو باندې مشتمل دی، یو ته فور برین وایي، میډ برین او هاینډ برین. فور برین بیا ځان په 3 حصو باندې مشتمل دی چې یو ته سیریبرم وایي، تیلمس او هایپوتیلمس، هغه هم تاسو وویل. بیا میډ برین دی، دغه شانتې بیا هاینډ برین دی. هاینډ برین ځان په 3 حصو باندې مشتمل دی چې سیریبلم دی، پونز دی، میډولا اوبلانګیټا ده. اوس د دې مرکزي اعصابي نظام 2مه حصه چې کومه ده سپاینل کارډ دی. نو دا سپاینل کارډ او دماغ چې دی نو دې ته په شریکه باندې سنټرل نروس سیسټم وایي. نو چې سپاینل کارډ از سلینډر اف نروس ټیشو رننګ فرام د بیس اف د برین ډاون ټو د بیک. سپاینل کارډ چې دی نو دا یو سلینډر شان دی. سلینډر داسې شکل ته وایي چې اوږد سیس ته سلینډر وایي، په پښتو کې ورته ته اوږد ویلی شي. اف نروس ټیشو، دا نارو ټیشو دی، لکه نیوران نه یوځای شوي دي. نیوران خو سیلز دي، خلیې دي، خو چې کله خلیې رایوځای شي نو ټیشو ته جوړېږي. بیا تاسو ویل بل یو سټرکچر به ترې جوړېږي، په 6م کې تاسو ویلی دی په سیلولر ارګنایزیشن کې. نو دا یو سلینډر دی د نروس ټیشو، د نارو ټیشو د اعصابي ټیشو، دا یو سلینډر شان دی، یو اوږد شکل دی که نه. رننګ فرام د بیس اف د برین، دا د دماغو د لاندې یخ نه شروع شوی ډاون ټو د بیک او د ملا پورې راغلی. اټ از پروټیکټډ بای د بیک بون. او دا سپاینل کارډ چې دی نو دا محفوظ شوی د ملا په اډوکي کې. دا سپاینل کارډ چې دی نو دا خبره زه بار بار کوم چې یو د ملا اډوکی دی، د ملا تیر، دا مونږ چې په لاس کېږدو مونږ ته محسوس شي، خو بیا په دې کې دننه چې دی نو یو نری تار تللی دی، هغه ته سپاینل کارډ وایي. نو دا وایي محفوظ شوی د ملا په اډوکي کې، د ملا په تیر کې، او هغه نری تار دی ورسره چې دی نو نور ټیشوز هم شته. برین نور داسې ناروز ورسره هم شته. برین لینک ټو موسټ اف د باډي پارټس تھرو سپاینل کارډ. د سپاینل کارډ په ذریعه باندې چې دی نو دا دماغ د نور وجود سره تړلی شوي. مینی ریفلیکس ایکشن آر کنټرول بای د سپاینل کارډ.
وایي ډېر داسې حرکتونه شته چې هغه زمونږ په اختیار کې نه دي، هغه ته ریفلیکس سیکشنز وایي، هغه د سپاینل کارډ کنټرول کړي دي. لکه فار ایګزامپل هغه دا دي ویډرال اپ هینډ چې کله مونږ لاس راکاږو، ان ټاچینګ هاټ آبجیکټ چې کله ګرم څیز له لاس وروړو اقدام یې راکاږو بیرته، یا تیره څیز ته ورسه ګوته واړوئ اقدام یې بیرته راکاږي. نو چې دا اقدام یې بیرته راکاږي وړو سوچ او فکر د کړی نه وي، دا کار څوک کنټرول کوي؟ د سپاینل کارډ کنټرول کوي. او الله پاک چې دی نو په دې کې دا خاصیت یې ښودی دی چې یار دا ریفلیکس سیکشن چې کوم دي چې زمونږ غیر ارادي کوم کارونه کېږي، اټومیټک چې کوم کارونه کېږي خود به خود په خپله په وجود کې هغه کنټرول کوي. نو دا بس ټیشو دي، او دا چې دی نو په دې کې خاص کر حصه دغه ده یوه د نری تار دی پکې دننه، او نور نروز هم ورسره دي چې دماغ نه راوتي دي ښکته، دماغ ور د یخ نه راوتي دي او لاندې ښکته د ملا پورې خواره شوي دي. اوس د سپاینل کارډ د شیپ دوی داسې ورکړی دی دلته که تاسو ورته وګورئ، سپاینل کارډ یې داسې پوره ورکړی دی دلته، بیا یې د دې شیپ هم ورکړی دی. وایي سپاینل کارډ هیز ا سنټرل بټرفلای شیپډ کارډ ایریا کارډ ګرې میټر اینډ آوټر ټو اټ از وایټ میټر. د سپاینل کارډ چې کوم دی نو په دې کې د تاروزکي په شانتې بټرفلای شیپډ ایریا ده، په دې کې د تاروزکي د شکل په شانتې یوه علاقه ده چې هغې ته ګرې میټر وایي، او بل د دې نه بهرنۍ چې کومه حصه ده هغه ته وایټ میټر وایي. ګرې خاکي رنګ ته وایي، خړ غوندې رنګ که نه لوګي په شانتې رنګ، او بل چې دی نو وایټ میټر د دې نه بهر طرف ته چې کوم دی نو کومه علاقه ده د بټرفلای شیپ نه، نو هغه ته چې دی نو وایټ میټر وایي. نو اوس دا خبره ده چې دا وایټ میټر او ګرې میټر پکې څه شی دی؟ سنټرل بټرفلای شیپ ایریا پکې ده په دې سپاینل کارډ کې. سنټرل بټرفلای شیپ مطلب دا دی چې په دې کې مرکزي داسې حصه پکې ده چې تاروزکي په شانتې ده، دننۍ حصې ګرې ده، او بار چې د ګیر چاپېره کم څه دي نو هغه سپین غوندې دي. نو وایي چې on the other hand brain has outer gray matter and white matter so matter to its center. بل طرف ته وایي که دماغو ته مونږ وګورو نو په دماغو کې خړ خاکي رنګ والا چې کومه حصه ده دا بهر طرف ته وي، او وایټ میټر چې دی نو دا په میانځ کې په سنټر کې. نو ګرې میټر هیز سیل باډیز اف نیوران اینډ نان مایلینیټډ فایبر. دا ګرې میټر چې دی نو دا زمونږ سره څه شی دی؟ په دې کې سیل باډي پکې ده. تا ویل چې لکه دا خبره مونږ روانه کړله چې دا هر څه د نیوران نه جوړ دي، داسې خلیو نه جوړ دي که نه. نو په نیوران کې تاسو د نیوران سټرکچر ویلی چې یاره په دې کې سیل باډي دي، او په دې کې ډنډرایټس دي، او په دې کې اګزان دي. نو هغه دا په میلیونو نیوران چې رایوځای شي نو دا سنټرل نروس سیسټم او پیریفرل نروس سیسټم دا ته جوړ دي که نه، دا نروس سیسټم ته جوړ دی د انسان. نو اوس دلته دا خبره کوي چې دا ګرې میټر او دا وایټ میټر پکې څه شی دی؟ دا مادي څه شی دی؟ میټر مادې ته وایي، داسې مادې داسې څیزونه پکې دي. نو ګرې میټر هیز سیل باډیز، دا ګرې میټر چې کوم دی چې دا خاکي رنګ یې دی نو په دې کې سیل باډیز پکې، تاسو سیل باډي ویل دی که نه د نیوران اپ نیوران اینډ نان مایلینیټډ فایبر، او داسې ریشې پکې دي چې په هغه کې د مایلین شیټس نشته. دا مایلین یو پروټین دی، او دی چې کوم دی نو دا کم ناروس چې کوم دی نو دا یې محفوظ کړي، په دې باندې کوټینګ کړی دی پاسه. تاسو به هغه نیوران سټرکچر کتلی ښکته چې هغه نری تار شانتې تلی، نو هغه تار چې دی نو د پاسه پې کوټینګ شوی لکه څنګه چې د بجلۍ په تارونو باندې شوی، هغه ته مایلینیټډ فایبر وایي. نو وایي دا چې کوم په دې کې دا ګرې میټر دی، لکه دا خاکي رنګ والا چې کومه علاقه ده کومه ماده ده، نو دا چې دی نو په دې کې سیل باډي پکې ده، لکه دا د نیوران هغې سره بیا چې نیوران نه یوځای شوي دي. او نان مایلینیټډ فایبر په دې کې داسې تارونه پکې دي چې مایلین شیټس دغه څادرې پکې دا کور پکې نشته. او وایټ میټر چې کوم دی هیز مایلینیټډ فایبر، په هغې کې چې دی نو د مایلین فایبر شته. مایلین چې دی نو پروټین دی، خبره زه کوم دا د کاورینګ دپاره چې دی نو استعمالیږي، دا نیوران چې دی نو کور کړي. نو اوس خبره دلته دا ده چې دا ګرې میټر او دا وایټ میټر په ګرې میټر کې ولې نشته، په وایټ میټر کې ولې دی؟ دا خبره ډېره اهمه ده، د کتاب والا نه دی لیکلي. نو تاسو که دا سوچ وکئ چې یاره د وایټ میټر کار پکې څه دی او د ګرې میټر کار څه دی، نو بیا به خبره نوره هم اسانه شي. نو په ګرې میټر کې چې دی نو سیل باډي ده، ټیک شوه. نو چې په ګرې میټر کې سیل باډي ده، نو د سیل باډي کار دا دی چې دا پروسیسینګ اف انفارمیشن کوي، لکه په هغه انفارمیشن باندې چې کوم معلومات دې ته راشي سینسري نیورون په ذریعه باندې، د سینس ارګنز په ذریعه باندې، نو په هغه باندې به دی چې دی نو داسې کار وکړي چې سوچ او فکر به پرې کوي او فیصله به جوړوي. نو کار یې دا دی چې صرف فیصله کول دي او پروسیسینګ کول دي. که وایټ میټر ته فکر وکړي نو په وایټ میټر کې کار دا دی چې هغه مایلین شیټس پکې ځکه دي چې په هغه کې داسې علاقې پکې دي چې هغه دا پیغام د یو ځایي نه بل ځایي ته وړي،
ښه پوره فاصله پې وهي، فاصله توی کوي نو بیا پیغام رسوي. نو د دغه فاصلې چې دې فاصله وهي دا میسج او د یو ځایګي نه بل ځایګي ته ځي نو چې دا چېرته ضایع نه شي. د دې د ضایع کېدو دپاره او دا میسجونه چې کوم دي دا معلومات دا خو د الکتریکل سیګنل په ذریعه باندې ځي، لکه په شان ترې بجلی د پړق ځي. نو دا چې دی نو په شان ترې بجلی د تارونو د نیوران چې کوم دی نو دا په شیټس کې، په څادرو کې، په کور کې محفوظ شوي هم دي. نو د وایټ میټر کار دا دی چې دا میسج د یو ځایګي نه بل ځایګي ته وړي، نو چې دغه د وړلو کار کوي او په ځای باندې ولاړ نه دی، نو د دې لپاره څه حفاظت ضرورت هم دی. نو ځکه دا په دې مایلین فایبر کې داسې ریشي تارونه پکې دي چې مایلینیټډ دي، مایلین کور ته تاو دي. نو په هغه کې دغه شو چې ګرې میټر کار بس صرف پروسیسینګ دی، په ځای باندې چېرته ځي راځي نه، پیغامونه خو وړي نه. او وایټ میټر کار دا دی چې دغه کومه حصه ده په دې سپاینل کارډ کې نو دغه کار دا دی چې دا زموږ سره پیغامات وړي. نو چې پیغامات وړي نو چې چېرته ضایع نه شي، نو د دې لپاره په دې باندې له پاسه نه کور لګېدلی، دغه ته مایلین شیټس وایي. نو دغه خبره شوه، امید ده چې ستاسو په ذهن کې راغلي. دا ښه پوره لږ پیچیده ټاپک دی او دا چپټر لږ ګران ځکه دی چې د انسان د دماغ تاسو وایي چې دا ټول نه پیچیده په کائنات کې ټول نه پیچیده څیز دی. نو چې پیچیده دی نو ټاپک به هم خامخا ګران او سوچ او فکر والا وي. نو که تاسو ته څه قسم مشکل بیا هم وي نو تاسو زما په کمنټ سیکشن کې تپوس هم کولی شئ او مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ.